بسم الله الرحمن الرحیم. مور پلار لا ډیر ضروري پیغام. مور پلار لا پکار دی چې د خپل بچی د تربیت خیال وساتي، ځکه دا مور پلار دا د بچی د پاره ډیره لویه سرمایه ده، او چې کله یو مور پلار د خپل بچی د تربیت خیال ساتي، دا بچی چې کله کامیاب شي دا د مور پلار د پاره د فخر ذریعه ګرځي. او کله چې یو مور پلار خدای مکه د بچی د تربیت خیال نه ساتي، د بچی د سکول خیال نه ساتي، د کالج خیال نه ساتي، د مدرسې خیال نه ساتي، د قرآن د سبق خیال نه ساتي، نو بیا دا بچی سره دا بیا د مور او پلار د پاره ډیر د وبال ذریعه ګرځي. نن سبا معاشره هغه معاشره ده، هغه خلک دي، هغه ځمکه ده، هغه اسمان دی، هغه نور دی، هغه ستوري دي، هغه وخت دی، هغه ساعت دی، لیکن زمونږ خلک چې دي مونږ او تاسو چې دی معاشرې ته خرابه عکاسي ورکو. مونږ او تاسو معاشره په خپله خرابه کړله، مونږ او تاسو چې دی زمانه په خپله بدنامه کړله. کله چې یو مور پلار د خپل بچی د تربیت په فکر کې وي، نن سبا مور پلار له څه پکار دي د بچی د تربیت متعلق. زه کله کله ګورم، سوچ کومه چې مونږ د بچی د سکول د پاره ډیر فکرمند یو، ډیره ښه خبره ده. سکول ته هم بچی لیږه، مونږ ټول الحمدلله سکول سبقونه ویلي دي، سکول ته بچی لیږه. خو چې کله ته سکول ته، مدرسې ته، کالج ته، یونیورسټۍ ته، هر چرته چې ته بچی لیږي یا بچی لیږي، زوی لیږي، لور لیږي، لږ په هغه باندې نظر کول پکار دی. په دې زمانه کې په بچی باندې په څه شي باندې نظر کول پکار دی؟ د ټولو نه اول خو د بچی په دې جیب نظر کول پکار دی. که ستا ورکوټی ماشوم بچی دی، د ستا ورکوټی بچی دی د 10 کالو، د 7 کالو، د 8 کالو، د هغه په جیب ته نظر وکړه چې ستا د بچی سره په جیب کې 100 پیسې دي، چې ته ورله مثال 10 روپۍ ورکې، 20 ورکې، 30 ورکې، د هغې نه ستا بچي سره په جیب کې زیاتې وي، تپوس دې وکړه بچی دا کوم ځای نه راغلی دي، بچی دا چرته وي. نن سبا مور پلار دا تپوس نه کوي. نن سبا الا ماشاءالله وي به مور پلار به وي داسې چې د بچي د هر یو شي به سره تپوس کوي. دویم نمبر دا چې د بچي په بیگ باندې سره، د بچی په پرس په دې باندې څه د نظر ساتل پکار دي. دریم نمبر دا چې خاص کر د بچی په موبایل باندې څه د نظر ساتل پکار دي. که کمپیوټر ورسري وي، که لیپټاپ ورسري وي، که موبایل ورسري وي، په دې مور پلار له پکار دي چې د بچی په دې موبایل باندې څه خصوصي نظر کوي. که د چا لور وي، که د چا رور وي، که د چا زوی وي، که د چا هر څه وي، خو چې دی مشر دی، د مشر له پکار دي چې د دې خپل بچی په موبایل نظر ساتي. زما دا بچی، زما دا کشر دا موبایل څنګه استعمالی، خراب خو نه استعمالی. زما دا بچی، زما دا کشر، زما دا ماتح چې دی دا موبایل خراب خو نه استعمالی. آیا دی خو چرته پردو جنکو سره خراب خو نه استعمالی؟ آیا دی پې د کار کوي که نه دی خراب استعمالی؟ دغه شان لیپټاپ هم چک کول پکار دی، دا شان کمپیوټر هم چک کول پکار دی. ستا بچی، ستا لور، ستا زوی چې په کومه کمره کې پاتې کیږي هغه هم چک کول پکار دی. دا د مور پلار ډیره لویه ذمهواري وي. کله چې ستا بچی سکول ته لاړ شي، مدرسې ته لاړ شي، کالج ته لاړ شي، بازار ته لاړ شي، د بچی ټیم نوټ کول پکار دی چې زما بچی په دې ټیم لاړو، دله پکار چې په دې ټیم دومره ټیم کې راشي. که د ستا بچی لیټ شو، 5 منټه هم لیټ شو، نو ته د خپل بچی پسې څه دی تکل کوه، د خپل بچی باندې څه دی فکر ساته. کله چې یو مور پلار د خپل بچی پسې تکل کوي، تکل څه مطلب؟ تا سکول ته ولېږلو، دی لیټ شو، ورپسې روزه، ولې لیټ شوې؟ تپوس دې وکړه ولې لیټ شوې؟ مدرسې ته دې ولېږلو، دی لیټ شو د خپل ټیم نه، تپوس یې کوه بچی ولې لیټ شوې؟ په خبره پوه شوې؟ کالج ته دې ولېږلو، یونیورسټۍ ته دې ولېږلو، تپوس دې کوه بچی ولې لیټ شوې؟ دا په مور پلار دا ذمهواري ده. نو چې کله داسې تپوس کې ته د بچي نه، نو ستا بچی به څه دی، هغه به فکر وي په زړه کې، هغه به په دماغو کې یو فکر پروت وي، هغه به چېرته غلط په نه ځي، هغه به د سکول نه، د کالج نه، د مدرسې نه، د یونیورسټۍ نه ما سوا بل خوا به نه ځي،
اب ډایرک فورن به کور ته څه دي ځان را رسوي نو ستا د بچي به څه د سبق په برابر وي ستا بچی به په سبق کې هم کامیاب وي ستا بچی به په مدرسه کې هم کامیاب وي ستا بچی به په کالج کې هم کامیاب وي ستا بچی به په یونیورسټۍ کې هم کامیاب وي هر لحاظ سره به ستا بچی کامیاب وي او که نه ته به بچي بېغوري وکړي بېغوري وکړي تپوس یې نه کوې داسې بېغوره پلاران شته اوس دې زمانه کې هم ډېر بېغوره پلاران شته په میاشتو میاشتو د بچي د سبق تپوس نه کوي د جومات استاد نه تپوس نه کوي چې زما دا بچي سبق له راځي او که نه راځي صرف او صرف د دې فکر ورسره وي استاد یې خو فیس واغستو د دې تپوس نه کوي د استاد جي نه چې زما دا بچی د څویمه سپاره ده نه د بچي نه تپوس نه کوي چې تا څویمه سپاره ده یوازې مدرسه نه یادوم مور پلار له پکار دي چې د بچي د سکول د استاد نه هم تپوس کوي آیا زما دا بچي په دې سکول کې کامیاب دی او که ناکام دی زما بچي سکول ته راځي او که نه راځي زما بچی د سکول نه بس بیا څه انتظام دی د نو لہذا بله دا مور پلار له پکار دي ډېر ضروري خبره ده مور پلار له دا پکار دي چې د ماسخوتن نه بعد خصوصا د ماسخوتن نه بعد چې ماسخوتنې مونځ وشي فورا چې دی د خپل بچي باندې نظر ساتل پکار دي چې آیا زما بچی ماسخوتن نه پس څه کوي آیا بهر محله کې خو لړو والا سرناس نه دی آیا بهر محله کې پزول الکانو سره خو ناست نه دی که چېرته ستا بچي د پزول الکانو سره ناست دی د ځان نه غټو سره ناست دی نو دې مور پلار له پکار دی چې د دې خپل بچي فکر وکړي که فکر یې وکړو دا بچی به کامیاب شي که فکر یې ونه کړو دا بچی به خراب شي دا بچی به سبا د معاشرې دپاره ناصر وګرځېږي دا ماشوم بچی به سبا د معاشرې دپاره څه دی یو بدترین انسان به وګرځېږي صلی الله تعالی